په کندوز کې 14 کمانډوي عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې او په بغلان کې 15 عسکر طالبانو ته تسلیم شوي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې طالبانو د کمانډوي عسکرو پر قوې برید کړی چې له امله یې 7 کمانډوي عسکر وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد وایي په دغه نښته کې د کمانډوي عسکرو 15 ټانګونه هم له منځه تللي دي. تیره شپه د کندوز امام صاحب ولسوالۍ امنیه قماندانۍ ته نږدې د مزدور دښمن د کمانډوي عسکرو پر عملیاتي قوې برید وشو. د برید په نتیجه کې د قماندان په ګډون 7 تنه کمانډوي عسکر قتل، 9 نور ژوبل شول او 15 ټانګونه یې له منځه ولاړل. د یو بل خبر له مخې د بغلان په نهرین، پل خمري، خنجان او مرکزي بغلان ولسوالیو کې د حکومت 15 عسکر له خپلو دندو لاس په سر شوي او طالبانو ته تسلیم شوي دي. د بغلان ولایت نهرین، پل خمري، خنجان او مرکزي بغلان ولسوالیو په مربوطاتو کې د کابل ادارې 15 تنه عسکر د حقایقو په درک کولو سره له خپلو دندو لاس په سر او مجاهدینو ته راغلل. د دعوت او ارشاد مسؤلینو یې هرکلی وکړ. کندوز او بغلان په شمال کې هغه ولایتونه دي چې په ګڼو سیمو کې اوس هم د طالبانو او حکومتي عسکرو ترمنځ نښتې روانې دي او دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو خبرونه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې په میدان وردګو ولایت کې هم د کابل ادارې 37 دولتي عسکر طالبانو ته تسلیم شوي وو. راځه راځه د دې دولت ښځه وګڼه.